ذوالحجه کومه میاشت ده؟ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ورته د لوی اختر میاشت وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه جهاد هم د الله په لار کې وکړي هم دې ورځونه بهتره نه دي. په کومو اعمالو فضیلت ورکړ شوی دی میاشت ته تر څو هغه اعمال هم موږ ترسره کړو. 100 کاله ګناهونه کړي چې د عرفات میدان کې ودرېږي ټول ګناهونه ورته الله معاف په دې میاشت کې د مسلمانانو مسؤلیتونه او مکلفیتونه څه دي؟ وایي ما سره څنګ کې چې دلبر دی زما شپه مې شو قدر ورځ اختر دی زما. د 100 کالو ګناهونه هم پرې معاف کړي او د 0 کالو ګټه هم پرې وکړي. یوه ورځ روژه نیول په دې کې یعدل بصیام سنتین د یو کال د روژې سره برابره ده. دغه شپو کې مسلمانانو دپاره د دعا د قبلېدو چانسونه څومره دي؟ د عرفات ورځ دعا حتما قبلېږي حتما قبلېږي. دلته اوس زموږ لیدونکي به وي او شیخ صاحب څوک به پیسې لري او څوک به یې نه لري. نن یې فضایل د عرفات واورېده د ډېرو به زړه کېږي چې کاش موږ هم تللی وی. وایي چې په 2 قدمه عمر یې هم حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي. جناب سیرت بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د نننۍ خپرونې موضوع مو د ذوالحجې میاشتې فضیلت ته ځانګړې شوي. ذوالحجه کومه میاشت ده؟ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ورته د لوی اختر میاشت وایي. هغه میاشت چې په 10مه ورځ یې لوی اختر راځي. په دغه میاشت کې موږ په څه باندې مکلف یو؟ په دغه میاشت کې څومره ثوابونه دي؟ په دې میاشت کې کوم کارونه باید موږ او تاسو مسلمانان وکړو؟ دغه میاشت چې د فضیلت نه ډکه میاشت ده په کومو اعمالو فضیلت ورکړ شوی دی میاشت ته تر څو هغه اعمال هم موږ ترسره کړو. په دې میاشت کې د مسلمانانو مسؤلیتونه او مکلفیتونه څه دي؟ په دې میاشت کې هغه مسلمانان چې زړونه له یو بل نه بد دي په دې اړه شریعت موږ ته کوم چانس راکړی چې هغوی سره یوځای شي؟ د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. له تاسو قدرمن لیدونکو غواړو چې خپرونه تر پایه واورئ او انشاءالله چې داسې څه به ترې واخلئ د خپرونې نه چې هغه لیدونکي چې کله کله شکایت کوي چې دعا مو نه قبلیږي دې ته به هم راځو چې په دې میاشت کې هغه کوم ساعتونه دي چې د مسلمانانو د دعا د قبولیت ډېر چانس پکې دی. شیخ صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ هر کله راشئ. جناب سیرت صاحب تاسو ته او ستاسې د پروګرام د برنامې ټولو کارکوونکو ته او زموږ او ستاسې د برنامې ټول لیدونکي اورېدونکي کتونکي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب ډېره مننه. الله مو روغ جوړ خوشحاله او صحتمند لره چې یو ځل بیا هم موږ سره په خپرونه کې یاستئ. الله مو خوشحاله. ټول امت مسلمه سره الحمدلله. شیخ صاحب ذوالحجه ده. بلې د ذوالحجې په فضیلت خبرې کوو او ذوالحجه لکه کیدای شي بعضې خویندې یا ورونه نوم سره اشنا نه چې د لوی اختر میاشت به ورته وایي او دوی هم ورته وایي. د دې میاشتې فضیلت ته راځو او بیا خصوصا دغه 10 ورځې چې کوم په 10مه ورځ غټ اختر راځي د دې فضیلت بیا څومره دی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب سیرت صاحب دا الله نظام دی. خداوند متعال بعضې اماکنو له فضیلت ورکړی یعنی بعضې ځایونو ته بله لکه زموږ او ستاسې د بازارونو نه زموږ او ستاسې کورونو نه
مسجد بهتر ځای دی. بله. دیو جن پیغمبر علیه السلام فرمایي احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. بله. بهترین په ځمکو کې الله ته خداوند متعال ته هغه بهترین هغه جماعتونه دي. بله. بدترین په ځمکو کې الله ته بازارونه دي. ګوره دلته اماکنو کې مسجد ته بهتر ویل شو. بله. دارنګه کله کله جناب سیرت صاحب مکان اوس مکان شو د جماعت بهتر مکان شو. بیا د دې مسجد نه موږ او تاسو کوم منځونه په افغانستان کې کوو. بله. یا په نورو وطنونو کې زمونږ او تاسو نړیوال مسلمانان ورونه منځونه کې خو هغه مساجد بهتره دي د عامو ځایونو نه. بیا په دوی کې ګوره بیا په دې مساجدو کې خپله فضیلت خداوند متعال یو ځای ته ورکړی یو مسجد ته ورکړی. لکه پیغمبر علیه السلام مبارک بیت المقدس باره کې وایي چې یو مون بیت المقدس کې په 50,000 دی. بله. د مدینة المنورې مطهرې معطرې هغه مسجد چې دی هلته یو مون چې دی په 1,000 باندې دی یا په 10,000 حدیث کې راغلی او حتی په شاذ حدیث کې 50,000 هم راغلی دی. امام مالک صاحب وایي چې 2 لکه باندې دی که نه. دا چې خپل مذهب دی. وللعاشقین فیما یعشقون مذاهبو. د عاشقانو مذهب خو بېل دی. بله. وایي چې د عاشق مذهب همدا دی که نه چې دم نه وایي بې مطلبه. عاشقان خو بېل کار دی. بله. او ستا د حسن په صفت کې رحمان ګم شو د ادبه. بله. نو جناب سیرت صاحب دا دغه چې دی دا هلته ګوره مدینه منوره بهتره ده که نه. بیا مکة المکرمه مسجد الحرام. مسجد الحرام چې همدغه ورځې چې د حج ورځې دي او د حج شپې دي همدا حاجیان ځي او دا 10 ورځې ذوالحجې ورته ځکه وایي ذوالحجه. په دې کې حج ادا کېږي که نه. بعضې خلک به د دې تسمې نه خبر نه شي ذوالحجه والا ولې وایي ذوالحجه ځکه ورته وایي چې په دغه 10 ورځو کې په 15 ورځو کې دي کې د حج مراسم پوره کېږي نو ځکه ولا ذوالحجه وایي. نو جناب سیرت صاحب ګوره هلته یو من په حرم شریف کې په 1 لک باندې دی یعنې په 100,000. بله. 100,000 موږ او تاسې که دلته 450 کاله څه د پاسه عبادت وکړو او منځونه وکړو د حرم شریف د یو مونځ سره برابر دی. البته ځان ته مونځ په جمع سره وکړي بیا خو یو په هغه 20 لکه راځي یو دا 20 لکه راځي که نه. او بیا چې په دې مبارک ورځو کې 20 بیا خو نو فضیلت یې بیخي او چې څومره جمع ډېری هغه فضیلت ډېرېږي. کله کله داسې چې زمان کې خداوند متعالی زمانې ته فضیلت ورکړی لکه د رمضان مبارکه میاشت خو ټولو میاشتو بهتره ده که نه. دارنګې بیا په رمضان کې د قدر شپه ګوره زمانه ده ټولو نه بهتره ده که نه. د جمعې ورځ په ورځو کې تر ټولو نه بهتره ده. د دوشنبې ورځ د پنجشنبې ورځ ځان ته ځان هره ورځ ځان له فضیلت لري. بیا دغه 10 ورځې چې ما ورته اوس بیان کوو او ورونه یې اوري د ذوالحجې 10 ورځې او 10 شپې دا څومره فضیلت لري. نو قرآن کریم کې خداوند متعال ګوره په هر شي باندې قسم نه خوري. انسان په هر څه باندې قسم نشي خوړی یو د الله په ذات باندې به قسم کوي انسان. لیکن خداوند متعال چې په څه قسم کوي د هغې خوښه ده. خداوند متعال قسم خوري. الله جل شانه فرمایي والفجر وليال 10 قسم دې زما په سبا باندې او وليال 10 قسم دې زما په 10 شپو د ذوالحجې باندې. نو شپه چې ده شپه چې راشي ورځ په خپل ورسره راځي ځکه چې دا شپه او ورځ یو بل لپاره خلیفه دي. وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خداوند متعال فرمایي موږ شپه او ورځ یو دپاره بل لپاره خلیفهګان ګرځولي او دا ګوره دا شپه کله اوږده شي ورځ لنډه شي او ورځ کله اوږده شي شپه لنډه شي. دا خو د الله پاک کار دی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. دا څوک کوي؟ رب العالمین کوي. نو هلته ورځ او شپه سره دواړه فضیلت لري. دې وجې نه خداوند متعال په دې 10 شپو د ذوالحجې باندې قسم خوري چې ورځې په خپله پکې راځي. او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من ایام نشته ورځې داسې ورځې نشته العمل الصالح فيها چې نیک عمل په دې ورځو کې احب الی الله عز وجل خداوند متعال ته ډېر محبوبي ډېر ورته ګراني من هذه الایام د دې ورځو نه. یعنې کومې ورځې؟ یعنې ایام العشر هغه 10 ورځې د ذوالحجې. دلته ایام راغلی قرآن هلته الله قسم خوري وليال 10 په شپو باندې حدیث کې راغلی ایام العشر 10 ورځې د ذوالحجې.
قالوا یا رسول الله اصحاب کرام پوښتنه وکړه د خدای پیغمبره ولل جهاد فی سبیل الله جهاد هم د الله په لار کې جهاد کول هغه ورځې چې د الله په لار کې مخلوق پکې جهاد کوي مسلمانان پکې جهاد کوي صحیح ده مؤمنان پکې جهاد کوي هغه هم دې نه بهتره نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولل جهاد فی سبیل الله نه نه جهاد کول هغه هم پکې بهتره نه دي د دې ورځې نه هغه هم بهتره نه دي یعنی کوم ورځ کې چې مجاهد جهاد کوي او جهاد خو ډېر فضیلت لري نو جهاد چې د هغه ولل جهاد فی سبیل الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه جهاد هم د الله په لار کې کوو کې هم دې ورځې نه بهتره نه دي الا رجلا مگر یو کس به بهتر پکې چې خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وایي داسې مگر هغه انسان چې د خدای په لار کې ووځي او خپل نفس او خپل مال ټول د الله په لار کې وباسي او ثم لم يرجع من ذلك بشيء بیا بیرته لم يرجع بیرته واپس نشي د یو شي نه مال را واپس شي نه دا را واپس شي نه اوس باندې اوس مجاهد سور دی او دام شهید شو اسیم ختم شو کنه مال چې ورسره مال وو پیسې او کنه تور او سامان اسباب هغه ختم شو نو دغه سره به د دې ورځو د عمل سره برابر شي نو هېڅ څوک د عمل سره دغه ورځو د عمل سره نشي برابرېدی دومره فضیلت ډکوي دومره بهترین ورځې دي نو دا زموږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو دپاره یو بشارت دی یو زیری دی او خصوصا د حجاجو دپاره چې هلته حج کوي پدې که نه وعن جابر رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام 10 ذي الحجة نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما من ایام نشته ورځې په مخکې حدیث کې احب راغلی چې نشته محبوب ترین ورځې الله پاک ته په دې حدیث کې جابر صاحب وایي چې نبی علیه السلام فرمایل ما من ایام افضل عند الله نشته ورځې چې ډېرې بهتره وي په نزد د الله د فضیلت والا وي په نزد د الله پاک د 10 ورځو د ذوالحجې نه راوي وایي جابر صاحب فقال رجل یا رسول الله یو سړي ویل ای د خدای پیغمبره هن افضل ام عدتهن جهادا فی سبیل الله دا بهتر دی یا د هغه ورځو شمار بهتره دی چې د جهاد کې انسان تېرېږي د جهاد کې قال هن افضل من عدتهن جهادا فی سبیل الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه هن افضل دا 10 ورځې ډېرې بهتره دي د ده د شمار نه په جهاد کې د په لار د الله جل شانه کې الا عفیرا يعفر وجهه في التراب رواه ابو يعلى والبزار نبی علیہ السلام ورته وفرمیل مګر دومره خبره ده چې یو څوک ووځي او هغه هلته په خاوره کې خړ شي یعنی اس نه شهید شي او اس نه وغورځېږي او دا مخ مبارکې خاوره کې خړ پړ شي نه او اس هم خړ پړ شي او دا هم خړ پړ شي نو دغه مجاهد چې شهید شي د هغې فضیلت هو نو بیا یې الله پاک ته معلوم دی دارنګې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ما من ایام اعظم عند الله هلته ګوره یو حدیث کې احب راغلی بل حدیث کې افضلو راغلی په دې حدیث کې اعظمو راځي نشته ورځې اعظمو عند الله چې ډېرې لوی په نزد د الله په نزد د پروردګار ولا احب الى الله او نه ډېرې محبوب ترین الله پاک ته العمل فيهن من ایام العشر عمل په دې کې په دې 10 ورځو کې یعنی د ورځو د 10 ورځو د ذوالحجې نه نو پیغمبر علیه السلام بیا صحابو ته وفرمیل کنه عمل هم ورته ښیي فاکثروا فیها یا فاکثروا فیهن من التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر رواه الطبراني نبی علیه السلام وفرمیل چې تاسو په دې کې نو ډېر کوئ چې عمل پکې بهتره شو نو اول د رب العالمین تسبیح پکې پکار ده چې سبحان الله الله د څه د پاکي ده چې خداوند متعال د ټولو علت نه پاک دی د ټولو ګناهونو الله پاک نه کوي انسانان کوي کنه یعنی عیوب نفسه پاک دی رب العالمین پاک دی من التسبیح په دې کې زیات کوي تسبیح سبحان الله زیات کوي الحمدلله ویل زیات کوي لا اله الا الله ویل زیات کوي او تکبیر الله اکبر پکې ډېر وایه او امام بیهقي په یو بل سند سره ذکر کړی دی چې علما فرمایي چې په دې سند کې مشکل نشته دی چې افاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر په دې ورځو کې تاسو لا اله الا الله زیاته وایه کلمه د توحید زیاته وایه او دارنګې تکبیر زیات وایه ذکر د الله پکې کوي وان صيام يوم منها
یعدل بصیام سنة یوه ورځ روژه نیول په دې کې یوه ورځ روژه نیول په دې کې یعدل بصیام سنة د یو کال د روژې سره برابره ده یو کال د روژې سره موږ تاسو چېرته یو کال روژه نیوی شو اول عمل فیهن عمل په دې کې یضاعف ب700 ضعف دوچنده کېږي څومره دوچنده کېږي 200 چنده هر عمل چې په دې ورځو کې نو په دې زمانه کې دغه 10 ورځو کې 200 چنده ستا عمل یعنی کې یو واري سبحان الله په دې ورځو کې وي د حدیث نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې یو په 200 الله پاک د اجر درکوي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کی چې نبی علیہ السلام فرمایل ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له الته تسبیح او تهلیل لاله بله چې هغه د ژبې اعمال دي د خلا اعمال دي دلته چې دی مطلق عبادت راغلی دی ما من ایام احب الى الله نشته ورځې چې ډېرې محبوب الله پاک ته چې هغه کې الله ته بندګي وکړی شي بله من 10 ذي الحجه د 10 ورځو د ذي الحجې نه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة يعدل صيام كل يوم برابرېږي روژه د هرې ورځې د هرې ورځې د ذي الحجې دا 10 ورځې چې دي بله د دې هرې ورځې روژه چې ده دا پیغمبر علیه السلام فرمایي بصيام سنة د یو کال د روژو باندې برابر ده لکه یو کال چې ته روژې ونیسي وقیام كل ليلة منها بقیام ليلة القدر او قیام د هرې شپې چې دلته دې کې قیام وکړي د شپې بندګي وکړي تهجد وکړي که نه اذکار وکړي شپه یې ختیره کړي وایي دا داسې ثواب لري لکه شپه د قدر هره شپه هر شپه د قدر ده که نه وایي ما سره څنګ کې چې دلبر دی زما شپه مې شو قدر ورځ اختر دی زما نو دا هره شپه چې ده هره شپه که نه لیلة القدر ده د الله بندګي چې پکې وکړي نو هره ورځ یې څه دی اختر دی اوله شپه څه ده قدر شپه ده حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل د یو 10 ورځو ذی الحجه کې چې بكل یوم 1000 یوم په هره ورځ الله پاک د 1000 ورځو ثواب ورکوي دا د کان نه زیات نه شوي زیاتې شوي که نه یو کال خو 360 ورځې او دلته انس فرمایي چې يقال في ايام العشر دبا بلس رزو ذي الحج کې ویل چې بكل يوم 1000 يوم په هر ورځ باندې الله پاک انسان ته د 1000 ورځو روزي ثواب ورکوي لکه 1000 ورځې چې روزي ونیسي او يوم عرفه 10000 يوم د عرفات ورځ چې د دومره ثواب په روزه پیدا کې لري چې د عرفات په ورځ سره روزه شي بله یو خو موږ تاسو ته روزه ده یو اجانو ته اجان په دې کې روزه نه نیسي ځکه اول ته تکلیف کې که نه تکلیف وي دین یسر دین آسان دی دین کې اساني ده بله خداوند متعال دا دین موږ ته ډېر ښایسته آسان کړی دی خو چې موږ پرې عمل وکړو الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي آمین نو پیغمبر علیه السلام دغه صحابي چې انس صاحب دی 10 کاله د پیغمبر اسلام خدمت کړی بله هغه فرمایي ويوم عرفه 10000 يوم د عرفات ورځ په 10000 ورځو حساب ده قال یعنی فی الفضل په فضیلت کې فضیلت د یو ورځ روژې د ذی الحجې د ورځو نه روژه نیول دا دومره ثواب لري لکه 1000 روژې چې ونیسي او د عرفات ورځ باندې چې روژه شي لکه 10000 روژې چې ونیسي سبحان الله نو که ورونه نور روژې نشي نیولی نو د عرفات ورځ به روژه خو نیسي هغه باید پرې نه دو باید پرې نه دو ونیسو جناب سیرت صاحب دا امام بیهقي او امام ابو شیخ هغه یو حدیث نقل کړی بله امام اوزاعي سے فرمایي وحدثني رجل من بني مخزوم ما ته د بني مخزوم د قبیلې نه یو سړي حدیث بیان کړی چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل ان العمل في ايام العشر كقدر غزوة في سبيل الله عمل په دې 10 ورځو د ذی الحجې کې كقدر غزوة په اندازه د غزا د خدای پاک په لار کې سبحان الله غزا کې جناب سیرت صاحب یو مونږ چې یو مونږ په غزا کې یو مونږ په جهاد کې بله په یو کم 50 کروڑه دی
الله اکبر. دا زمونږ تبلیغیانو خو وایي چې یو من په ریوڼ کې یو کم 50 سپور دی. هلته اصلي ابو داود کې حدیث کتاب الجهاد راغلی دی، هغه کتاب الجهاد دی که نه. بله. خو دا هم د خدای لار ده که نه، خو دومره ثواب پکې نشته دی. دا ډېر ثوابونه چې الله ورکوي دا په ډېرو تکلیفونو کې ورکوي. او خو هلته جهاد کې تکلیف دی. جهاد کې تکلیف ډېري، پاس دې په سر جازونه رواني، تیارې رواني، بله. لاندې صاحب ټنګونه رواني، هلته ګرچاپېدل محاصره ته وایي، هلته وږ لګئ، هلته تندئ، شپې ځای دی نه هلته مسافري، څوک د شپې ځای نه درکوي. د دې وجې نه د جهاد کې ثواب چې ډېر تکلیف پکې ډېر دی. بله. نو هغه فرمایي وایي که قدر غزوة فی سبیل الله، په شان د اندازې د یو غزا دی د خدای پاک په لار کې، یصام نهارها ویحرس لیلها. هغه غزا غزا هم به څنګه غزا، هغه غزا چې هم غزا کې هم د ورځې روژی او د شپې ټوله ورځ شپه پیری. بله. غزا خو کې خو چې ورځ پکې څه غزا هم کې او روژه مې او ډېره سخته او بیا پیرم د ټوله شپې څه کې ټوله شپه به پیری، چې ناممکنه ده. ټوله شپه پیری دا ممکنه ده. الا ان یختص امرؤ بشهادت، مګر دومره خبره ده که یو سړی په شهادت باندې خاص شي الله پاک شهادت ورکړي، نو بیا د هغې سړي ثواب به دې سړي نه زیاتي چې دغه عمل یې په دې 10 ورځو د ذوالحجې کې کړی دی. سبحان الله. او بیا امام اوزاعي صاحب فرمایي وایي انما یروى عن التابعین وهذا الحديث مرسل. روایت به امام اوزاعي صاحب تابعین نه کوو، هغه حدیث مرسل دی. بله. مرسل ډېر روایان پکې پرېښودل شوي که نه. نو مطلب دا اعمارو کې ضعیف حدیث چې هغه هم قوي. مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب دا چې فضیلت ډېر زیات دی د دې 10 شپو. بله. حتی په د بعضې غزواتو له بعضې مجاهدینو هم زیات دی بله. د احادیثو په استدلال سره. ثواب یې ډېر دی د دغې ورځ د عبادت. روژه هم پکې ذکر شو چې د روژو پکې ثواب ډېر دی، خصوصا د عرفې د ورځې چې د 10,000 ورځې پکې راغلي، 1000 ورځې د عام ورځې پکې راغلي په فضیلت کې. ثوابونه د روژو ډېر دي. راځو ډېری ورونه خویندې موږ لرو چې روژې نشي نیولی د شپو ورځو کې. امراض ډېر دي، څوک شکر لري، څوک د معدې تکلیف لري، څوک د وینې غوړ لري. ښې زړه کېږي چې روژه ونیسي خو متاسفانه نیولی نشي. ورځو نورو اعمالو ته په دې ورځو کې نور په شریعت کې او په احادیثو مبارکو کې داسې کوم اعمال راغلي چې دغه 10 شپو کې مسلمانانو کې او د 100 کالو ګناهونه هم پرې معاف کړي او د 1000 کالو ګټه هم پرې وکړي. سبحان الله. جناب سیرت صاحب په دغه شپو کې خو ورځو کې یو ورځ د عرفات هم ګور راځي. بله. هو خو نهم ورځ ده که نه د عرفې. دا نهم ورځ چې د راځه چې ما ته په دې کې وګډېږو چې دا خلک په دې کې څومره ثواب ګټي که نه. بله. ځان ته دا خلک نه بلکې دغه هغه حاجیان نه، هغه خو اسم ګټي، هغه خو تلي حج ته تلي. دغه مسلمانان چې په عرفات په ورځ باندې د روژې ثواب ما ذکر کړ چې روژه پکې دومره ثواب لري. بله. انس صاحب وایي یو ورځ په 10,000 ورځ ده که نه. بله. لکه 10,000 ورځې چې روژه روژه. اوس به دې ته وایي چې د عرفات کې څومره فضیلت دی. د عرفات په ورځ کې څومره دی چې 9 ورځو کې د 10 ورځو کې 9 ورځ چې دا د عرفې ورځ ده. بله. راځه چې دې ته راشو. ابن عمر صاحب فرمایي رضی الله عنهما، هغه وایي چې زه پیغمبر علیه السلام سره ناست وم. بله. کوم ځای کې ناست و دا ګوره په مسجد د مینا کې، مسجد خیف چې ورته وایي. د مینا مسجد کې ناست وم فاتاه رجل من الانصار. بله. یو سړی د انصارو نه راغی نبي علیه السلام ته، بل سړی د ثقیف د قبیلې نه راغی. دواړو سلام په پیغمبر علیه السلام واچو چې السلام علیکم یا رسول الله. ویې ویل د خدای پیغمبره موږ راغلي وو تا نه څه پوښتنې لرو. بله. لکه ته چې ما نه اوس پوښتنه لرې. دغسې اصحاب کرامو چې دی دغه 2 کسان، یو د انصاري یو د ثقیف د قبیلې، دا دواړه اصحاب کرام خو ذکر شي نبی علیه السلام سره ملاقات شوې او پوښتنه هم څوک کوي د خدای د پیغمبر هغه څوک کوي چې مسلمان یو صحابه دي. پیغمبر علیه السلام ته موږ تا نه سوال کوو. نبی علیه السلام له څه وایي؟ وایي ان شئتما اخبرتکما بما جئتما. وایي که تاسې خوښئ تاسو ته څه مطلب او مقصد باندې چې تاسې راغلي یاستئ زه یې پخپله درته وایم. مخکې د سوال نه ستاسو سوال وایم. او دې ته ویل کېږي فراست، فراست د مؤمن. یعنی علم غیب نه دی. علم غیب خو خاصه د الله پاک ده. بله. که نه. بله. یو علم غیب ذاتي دی چې خاصه د الله پاک ده.
یو علم غیب عطایی دی، یو اخبار عن الغیب دی، یو انباء عن الغیب ده، یو اطلاع علی الغیب ده، نه ان شاء الله په دې هم تفصیلي خبرونه لرو. وی رحمان بشیر وی مخلصان کړ خبر د علم غیبه، مخلصان کړ خبر له علم دا غیب. هم وړه الهام د اخلاص بل اوس تفسیر کوي ګوره ان دا مخلصان کړ خبر د علم غیبه. نو بیا خو دلته اعتراض په دې وارد شو بله چې علم غیب خاصه د الله پاک ده. وروسته په خپله وی دا هم وړه الهام دی د اخلاص، الهام دی، الهام الله پاک ورته انسان ته وکړي. د پیغمبر علیه السلام ته خو امام دا شان نورشاه کشمیری رحمه الله بله فیض الباری باندې فیض الباری شرح د بخاري لیکلی ده، هغه لیکلي پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ورکړي الف مغیبات، ډېر غیبونه په زرونو غیبات الله پاک پیغمبر ته ښودل. بله اوس دا موږ او تاسو چې دلته ناست یو او دا پیغمبر علیه السلام چې دا به راځي دا به راځي دا علامې د قیامت چې ښودلې دي، بله دا خو الله پاک ورته ښودلي که نه، دا ورته یعنې ښودلي دي ورته. علم غیب نه دی. و تعالی زیب دا شی دا جومات کې دا دومره سترې دي، غیبونه خو الله ورته وښودل که نه. بله نو الله دې له علم غیب عطایي وایي، عطا ورته خدای وکړه، خبر یې کړ، بله دا بېله خبره ده. نو دا دوه صحابو ته پیغمبر علیه السلام وایي ان شئتم ما اخبرتکما، که ستاسې خوښ شي تاسو ته به زه خبر درکړم، تاسې مه وایه چې تاسو کوم شي نه سوال کوئ زه خبر درکوم. نو او که ستاسې خوښه نه وي که نه بیا هم سوال ووایي. زه به ځان زه به کېږم پوښتنې کوئ. هغه ویل د خدای پیغمبره خو موږ خو د ځان پوه کولو لپاره راغلي وو. اخبرنا یا رسول الله صلی الله موږ له خبر د خدای پیغمبر راکړه. دا ثقفي انصاري ته ویلي وایي سل ته سوال وکړه. هغه ویل اخبرني یا رسول الله. دغه انصاري پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل د خدای پیغمبره ما ته خبر راکړه چې ما له څه خبر کې که نه ته چې خبر درکوم، خبر راکړه. هغې ویل ته په دې خاطر راغلی، په دې خاطر د کور نه راوتلی چې ما نه پوښتنه د دې خبرې وکړي عن مخرجک من بیتک تأم البیت الحرام. ته چې کور نه راوتي کله راوځي او ته قصد د بیت الله شریف وکړي، په قصد د بیت الله شریف را روان شي، یا په پیدا یا په موټر کې یا په آس یا په تیاره کې را روان شي. وما لک فیه، او تا لپاره په دې کې څومره اجر دی؟ یو سوال دی دا دی په زړه کې. وان رکعتیک بعد الطواف، بل دا سوال راوړی دی چې دا طواف نه وروسته 2 رکعته مونځ چې کومه د دې څومره اجر دا څومره اجر لري. او وما لک فیها څومره اجر تا ته په دې دوو کې یو دا خبره ده. بل دا سوال دی وان طوافک بین الصفا والمروه، ستا طواف په مابین د صفا او د مروه کې دا سایه چې ده دا څومره ثواب لري او څومره اجر الله پاک درکوي. او بل دا وان وقوفک عشیة عرفته، بل دا وقوف تا چې د عرفات په ورځ ته ودرېږي په عرفات په میدان کې که نه، دا څومره ثواب لري او څومره اجر الله پاک درکوي. بل دا سوال راولې وان رمیک الجماره وما لک فیه، چې دا ته جمرات ولې شیطانان ولې څومره اجر خداوند متعال درکوي. او بل دا چې دا سر به کل کې دا سر کول نه حج کې حال سر کلی سره ستا سر چې کل کې دا څومره اجر لري. بل دا سوال دی وان نحرک وما لک فیها من الافاظه، ته چې قرباني کله کې په قربانۍ کې الله څومره ثواب درکوي په اختر کې. او بیا چې د عرفات نه بیرته راکوزېږي او راځي کوم ځای ته اختر شپه لوی اختر شپه کوم ځای کې مزدلفه کې دا څومره ثواب لري. هغه انصاري څه وایي هو الذي بعث بالحق، زما د قسم په هغه ربي چې ته په حق پیغمبر را لېږلی عن هذا جئت اسألك، همدا خبر نه همدا مې سوال نه. قال فإنك اذا خرجت، د خدای پیغمبر له اوس په ظاهر بیانوي جواب وایي اوس له غوږ کړه جواب ته چې کله د خپل کور نه راوځي د بیت الله شریف قصد کې لا تدعو ناقتک خفا ولا ترفعه، ستا ناقه ستا اوښه یو قدم نه پورته کوي نه یې ښکته کوي. پخوا خلکو جناب سیاري صاحب وخو باندې خلک لکه نه عربو کې هماغه د موټرو کار به یې کوو. ستا دا اوښه نه قدم پورته کوي او نه یې ښکته کوي الا كتب الله لك به حسنه، مگر خداوند متعال تا ته یو نیکي لیکي، یو نیکي درته لیکي. ومحیي عنک خطیه، یو ګناه دې معاف کوي په هر قدم. نو ته فکر کوه اوس د افغانستان نه روان شي او هغې ځای پورې وخځي چې څومره نیکۍ ته لیکل کېږي. او هر چې بیا ته ثواب کې مابین صفا او مروه کې ستا سعی چې ورته وایي ثواب کې، نو دا دومره ثواب لري که عتق 70 رقبة،
لکه اوی غلامان چې آزاد کړي الله لکه اوی غلامان چې آزاد کړي او هر کله چې د عرفات په ورځ باندې په عرفات کې ودرېږي فإن الله تبارک وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا الله پاک په دې ورځ او په دې شپه کې اسمان د دنیا ته راځي خداوند متعال اسمان د دنیا ته راځي په دې ورځ باندې څه دپاره راځي فیباهي بکم الملائکه په تاسو باندې افتخار فرشتې کوي فرشتې د اسمان په تاسو باندې افتخار کوي بله او وی عبادي الله پاک څه وایي دې فرشتو ته وایي عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق زما بندگان راغلي ببر سرونه لستي د هر جوړ کندن راغلي هر دست او بیبان راغلي دي يرجون جنتي زما د جنت امید لري چې خدای پاک موږ له جنت راکړي بله دویم فلو كانت ذنوبكم والله ولوي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل که ستاسو ګناهونه دومره ډېري لکه د شګو په اندازه د شګو شمار خو څوک نشي کولی نه کله شمارل کېږي وایي د یار غم به مې هغه سړی په شمار کړي د یار غم به مې هغه سړی په شمار کړي که شمارل یې یخته وي د خپل ځان بله د خپل ځان یخته شان دي شمارلی هېڅ هم نه دي وایي دومره ثواب لري وایي که ستاسې ګناهونه دومره ډېري که عدد رملې لکه شګو په اندازه د ریګو په اندازه او که قطر المطر یا دومره ډېري لکه د اسمان د باران د څاڅکو په اندازه د باران څاڅکي چا شمارلی هېڅ او که زبد البحر یا دومره ډېرې لکه د سمندر زګونه یا دومره ډېرې لکه د سمندر زګونه لغفرتها ټول دله په دې ورځ بخمه سبحان الله او زیدان سیرت صاحب دا شیطان علیه لعنت په دې ورځ باندې چغه وایي وایي رنتن نه بله شیطان چغه وایي چغه ولې وایي وایي خدای پاکه دا خلک خو چې دلته راغله دې دشتې ته دا ستا بندګان دا د رسول الله امتیان بله یو سړی اویا کاله ګناه کړي یو سړي اتیا کاله ګناه کړي یو سړي سل کاله مثلا ضعیفه خلک روان شي سل کاله ګناه کړي سل کاله ګناهونه کړي چې د عرفات میدان کې ودرېږي ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي سبحان الله ټول ګناهونه څومره غټ خبره ده نو شیطان هغه ټوله کاروي تباه شو شیطان وایي زما خو هغه چې کوم تعبیرونه مې جوړ کړي هغه ختم شو ټول اوبه ویې وړه هغه ټول اوبه ویې وړه نو ځکه چغه کوي ویفید عبادي مغفورا لکم لا کوشئ عرفات ته راځئ مزدلفې ته مغفورا لکم ټول ګناهونه مو وبخل شو او بل څه ولمن شفاعتم له تاسو چې تا د چا په حق کې دعا کوئ شفاعت کوئ هغه خلک مو وبخل الله سبحان الله واما رميك الجماره بل سوال دی چې دا و چې دا رمي د جمرې چې دا جمره سره شیطانان چې ولي دا څومره ثواب لري فلك بكل حساة رميتها تكفيرة كبيرة من الموبقات خداوند متعال تا ته په هر یوې سنګریزې باندې چې ته دا شیطان پې ولې الله پاک د هرې مقابل کې یو غټه ګناه راوخي غټه کومه ګناه چې من الموبقات چې هغه غټه ګناه د مهلکاتو نه وي یعنې تا دوزخ ته د یو ګناه دې دوزخ ته وړي هغه ګناه خداوند متعال تا ته په یو سنګریزه باندې یو غټه ګناه وهي نو فکر وکړه چې خلک څو سنګریزې دا شیطانان ولي نه نو تقریبا هغه مکمل چې ولي اویا سنګریزې خلک ځان سره وړي نو چې اویا سنګریزې شیطان ولي اویا ګناهونه یې څه شو غټ ګناهونه ټول غټ ګناهونه شو واما نحرک نخ ګناه خو معاف شوه عرفات کې معاف شوه غټ ګناهونه چې دې کړي هغه په جمراتو کې معاف شو اوس قربانۍ څه ثواب دی دا قربانۍ چې خلک کوي واما نحرک فمدخور لك عند ربك دا قربانۍ چې کوي د هغې ثواب هلته الله ته ذخیره کوي الله درله ذخیره کوي هغه جمع کوي آخرت کې هغه بېلې بنګلې دي مدخور لك هغه درله جمع کوي د هغې ثوابونه بیا قیامت کې هغه معلوم ثواب یې الله پاک نه دی ښودلی پیغمبر د خدای نه دی ښودلی که نه واما حلاق راسک هغه چې ته سر کلی بعضې که مخکې سر نه کلی چې لاړ شي عمرې ته یا حج ته دومره سر یې پرېښی وي ته چېرې سر یې د هغې نه هم پسې غټ واله کلی ونیه سر به دې کل کړی دې ته دا حدیث معلوم نه دی حاجي ته چې حج کوي یا عمره کوي سر نه کلی پیغمبر علیه السلام فرمایي واما حلاقک رأسک هر چې کلول د سر ستا دي فلک بكل شعرة حلقتها حسنة خداوند متعال تعالی د هر اخته په مقابل کې نیکۍ لیکي د کلولو دا هر اخته چې کله کې دا هر شی یو نیکي درته الله ولیکله
وتمحى عنك بها خطیه او خداوند متعال سره ګناه په معاف سبحان الله. نو څومره اختان دي د سره څومره اختان دي چې شمارلي نه. واما توافق بالبيت بعد ذلك بیا چې کله طواف حفاظت چې ورته وي فرضي طواف بیا هغې ته چې راشي فانك تطوف ولا ذنب لك ته به طواف کې هېڅ ګناه به دې نه وي ګناه نه پاک به د بیت الله شریف نه طواف کې او یأتي ملک یو فرشته راشي دا فرشته څه لپاره راځي وی حتی یضعو یدیه بین کتفیک دا لاس ستا د دې اوږو په منځ کې کیدي بله هغوی اعمل فيما يستقبل اعمل فيما يستقبل بله. په مستقبل کې عمل کوه فقد غفر لك ما مضى وقانوني ګناهونه خو دې معاف شو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مبارک ګوره فرمایي که نه چې من حج ولم يرفث ولم يفسق چا چې حج وکړه رفث یې ونه کړه که نه او جنگ کې جلته جنگ ونه کړه فسق کارونه ونه کړه رجعا که یوم ولدته امه بیرته داسې واپس کېږي کور ته لکه په همدغه ورځ باندې چې د مور نه پیدا شوی چې ماشوم د مور نه پیدا شي ګناه یې کړي نه نه پاک د ګناه نه پاکي جناب سیرت صاحب دا د هرې ورځې بېل فضایل دي بله عرفات فضایل به ورونو ته وویو چې د لسو ورځو کې یوه دا ده یوه د عرفې ورځ د عرفې ورځ ده وبانا ابن سامي صاحب فرمایي چې فإن لك من الأجر إذا قمت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تزوها أنت ودابتك إلا كتب لك حسنة هغه به داسې روایت کوي چې هر کله ته بیت الله شریف ته راځي او د بیت الله شریف ته راورسېږي نو ته چې یو قدم په لاره کې پورته کې یا ښکته کې یا ستا دابه ستا موټر ستا تیاره که نه هغه قدم پورته کې ښکته کې یعنې ټیر ته وایي یا هغه هوا کې الله پاک حسابوي که نه هغې او سکندونه تېرېږي الله پاک درته نیکي لیکي ورفعت لك درجة یوه درجه دې الله پاک بلندوي بله او هر چې وقوف ستا په عرفات دی خداوند متعال فرشتو ته وایي یا ملایکتي ما جاء بعبادي سوال د فرشتو نه کوي چې دا بندگان زما څنګه راغلي بله زما دا بندگان ولې راغلي قالو فرشتې جواب کې الله ته وفرمایي یلتمسون رضوانک والجنه خداوند متعالی دا خو ستا رضا پسې راغلي چې ته راضي شي بله او بل دا چې مقابل کې به جنت ورکړي جنت هم غواړي دیدار ورکړي فیقول الله عز وجل خداوند متعالی فرمایي فإني أشهد نفسي وخلقي زه خپل نفس ګواه کوم الله پاک دې له شهادت اکبر قرآن شریف کې ویلی شهادت اکبر هغه ته وایي چې الله په خپل پکې ګواهي ورکړي بله فإني أشهد نفسي زه خپل نفس ګواه کوم او خپل مخلوق ګواه کوم أني قد غفرت لهم چې ما دې خلکو له بخښنه وکړه ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر مخکې خو نور حدیث کې عدد الرمل راغلی و او قطر المطر راغلی و بله او زبد البحر راغلی بله دلته خداوند متعال ولا فرمایي ګناهونه درته معاف کوم ولو كانت ذنوبهم عدد ایام الدهر که زما د بندگانو ګناهونه دومره ډیري لکه د زمانې ورځې وعدد رمل عالج او په اندازه د شمار د شګو د عالج قبیلې هلته شګې ډېرې وي زموږ ساحل قندار کې یو منطقه ده جنابي سرحد صاحب هغې ته ریګستان وایي چې وایي ګورې دا ریګې نه دي هېڅ معلومېږي نه هېڅ پکې سر شي دره کې نه لګي دومره ریګې دي څوک یې نه شي شمارلی او خداوند متعال وایي که دومره ګناهونه زما بندګانو کړي عدد رمل عالج د عالج قبیلې د خلق کړه او هر چې تاسو د شیطانانو ولئ فإن الله عز وجل قال خداوند متعال بیا فرمایي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله وایي چې ما دوله کوم یخوالی د سترګو تیار کړی دی او نو دا هېڅ چاته معلومات نشته دی مطلق دا شیطان چې ولي چې څومره الله پاک اجر درکړي الله وایي د دې په زړه باندې زه پوهېږم نفس پرې نه پوهېږي په سبب د هغه چې دوی عمل کوو او چې دا ستا سر خلول دي فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض هر یخته چې ستانه په ځمکه ولېږي إلا كانت لك نورا يوم القيامة هلته خو د ګناه معافي پرې راغله چې پیغمبر د خدای وفرمایل چې ګناه پې هر یخته باندې خداوند متعال ګناه څه کوي معاف کوي او یوه نیکي ورته لیکي دلته بیا داسې راغلي إلا كانت لك نورا يوم القيامة د قیامت پر سخته تیاری او ټول خلک په تیارو کې رواني او منافقان مؤمنانو ته وایي چې لږ وار وکړئ نقتبس من نورکم چې ستاسې رڼا باندې موږ لاړ شو هغه ورته وایي ارجعوا فالتمسوا نورا ځئ موږ نه لرې شئ
ځان د خپل رڼا پیدا کړي. موږ سره الحمدلله د ایمان رڼا ده، موږ سره د اسلام رڼا ده، موږ سره الحمدلله د ذکر او فکر د اعمالو رڼا ده. دا وایي د دې هر وخت مقابل کې الله ورته رڼا پیدا کړي، رڼا. او نو چې رڼا پیدا شي لکه یو راډ غوندې له مخته روانې قیامت کې، نو څومره ویښتان ستا دي څومره راډونه به د مخکې روانې، په دې رڼا کې به ته روانې محشر میدان ته. واما طوافک بالبیت، هر کله چې طواف د بیت الله شریف نه کې، کله چې طواف ودا چې ورته وي بیا رخصتېږي سړی که نه، فانک تخرج من ذنوبک کیوم ولدتک امک، ته به داسې ګناه نه پاکې، داسې ګناه نه به پاک راوځي لکه په همدې ورځ چې د مور نه پیدا شوي. ابي هريره سے فرمایي رضی الله تعالی عنه، د پیغمبر علیه السلام نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ان الله عز وجل یباهی باهل عرفات، خداوند متعال افتخار کوي په اهل د عرفات باندې. په چا افتخار چاله کوي؟ اهل السماء، د اسمان خلقو ته، یعنی فرشتګانو ته. فیقول لهم، یو وخت کې که ستا فکر وي فرشتو دي الله پاک ته ویلي چې د انسانان مه پیدا کوه، او دوی جنجالي دي، جنجالي کوي، ورانه کوي که نه. یعنې وایي اوس الله پاک ځکه ورته وایي چې ما چې پیدا کول زما حکمتونه اوس وګوره، اوس وګورئ چې په دشته کې مصرف کوي، څومره تکلیفونه ګالي، نه څومره په دې ګرمۍ کې راغلي د عرفات په دشته کې ولاړ دي، خولې ته نه روانې دي، سرونه یې لوس دي، د مړو په شان دي، او لاسونه یې ماته پورته کړي. الله په دې باندې افتخار کوي. فرشتو ته وایي وګورئ، فیقول لهم انظروا الی عبادی، وګورئ زما بندگان ته، جاؤوني شعثا غبرا، راغلي ماته ببرسري دي او ګردونه پرې پراته دي. رواه احمد وابن حبان والحاکم. جناب سیرت صاحب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله عز وجل یباهی ملائکته عشیة عرفته باهل عرفته، وی خداوند متعال افتخار کوي په ملائکو خپلو باندې په د عرفات په ورځ باندې په شپه باندې. فیقول انظروا الی عبادی شعثا غبرا، زما بندگان ته وګورئ چې زما بندگان راغلي به برسري دي، سرونه او خپې بلې خپې راغلي دا ماته ولاړ دي. او بل دا حضرت عائشه صدیقه د مؤمنانو مور، کشره مور رضی الله تعالی عنها وارضاها، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، د خدای پیغمبر وفرمایل ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبیدا من النار من یوم عرفته، وی الله پاک په دې ورځ باندې دومره انسانان د جهنم د اور نه ازادوي، دا ګردان تاجیان نه دي، دا ټول انسانان مسلمانان چې موږ تاسو پکې راځو الحمدلله، الله دې ټول موږ تاسو او زموږ تاسو لیدونکي او لیدونکي ټول پکې راولي. امين. وی دومره بندگان الله د جهنم د اور نه ازادوي چې په نورو ورځو کې دومره نه عذاب دی، او د ګردن د اور نه، د ګردن د جهنم نه ازادوي. وانه لیدنو، الله پاک را نږدې شي، یتجلی، خپله تجلی د الله را نږدې کړي د عرفات په ورځ باندې. ثم یباهی بهم الملائکه، بیا فخر کوي په دوی باندې فرشتي. فیقول لهم ما اراد هؤلاء، الله دې فرشتو چې دا خلک څه اراده لري، نو بیا ورته وایي چې خدایه تا نه سوال کوي، ستا رضا غواړي او ستا جنت غواړي. مننه شیخ صاحب. دا چې د عرفات فضایل ډېر دي شیخ صاحب، نو همدومره به که دې خوښه کفایت کوي، ځکه راځو نورو پوښتنو ته. هغه دا چې هغه څوک بختور دي چې د عرفات په میدان ولاړ دي او له رب نه جنت او بخښنې غواړي، خو دغه هر څه چې کېږي په پیسو کېږي، په چا حج فرض وي، الله دې ټول مسلمانان اغنیا کړي چې لاړ شي. دلته اوس زموږ لیدونکي به وي او شیخ صاحب څوک به پیسې لري او څوک به یې نه لري. نن یې فضایل د عرفات واورېده، د ډېرو به زړه کېږي چې کاش موږ هم تللی وی، خو وس او چاره نشته. دغه چې موږ او تاسو نه یو تللي، الله دې ټول موږ بوزي. نور زموږ خویندې ورونه نه دي تللي د عرفات میدان ته، حج ته نه دي تللي. له موږ دپاره دلته حج قدر ته ثواب شته، زموږ لپاره دلته د عرفات د میدان قدر ته ثواب شته. څه باید وکړو؟ جناب سیرت صاحب، موږ او تاسو حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړی، او بیا ټولو محدثینو د کتاب په سر کې راوړی چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیتونو باندې دی. یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ان بالمدینه لرجالا، مدینه منوره کې داسې خلک دي
تاسو چې کومې کنده باندې سفر کوئ په کنده تېرېږئ یا د الله په لار کې جهاد ته ځئ هغه تاسو سره شریک دي او تاسو سره مفتو کې شریک دي مفتو کې شریک دي دې به دې نه منوره کړي بله او لیکن تاسو په جهاد کې هستئ تاسو چې هر سفر کوئ هر جهاد کوئ تاسو سره په جهاد کې شریک دي همدومره ثواب چې الله پاک تاسو ته درکوي هغه ته یې ورکوي وایي دا ولې وایي حبسهم العذر والمرض او عذر بند کړي دي که نیت کې دا چې تا سره تللی وی بله اوس هغه خلک چې حج ته نه تلي نیت کې دا چې کاشکې زه م تللی وی بعضې خلک پیسې داخلې کړي خو پچې نه راوتي دا خو د هغوی ګناه نه ده بعضې خلک بیخي پیسې نه لري او بعضې چې پیسې نه لري هغوی خو نیت دی چې کاشکې حج ته تللی وی کاشکې پیسې مې درلودې چې حج ته تللی وی وایي چې په 2 قدمه عمر هم حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي عبدالرحمن یو شاه وایي چې عینا د قرآن و سنت هغه ترجمه کوي ترجمان دی وایي چې په 2 قدمه عمر هم حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي جنابي سیرت او بل دا چې کال ته لاړم شي ته تللی مې او بیت الله نه طواف هم کې که نه بله خو نیت دې خراب دی نیت دې دا دی چې ما ته خلکو حاجي صاحب ووایي او کار چې دا دې پلان کې حاجي صاحب راغی کار کې چې نوم هم لیکي حاجي صاحب حاجي صاحب مبارک او که نه نو دا خلک چې دي چې نیت یې خراب وي جناب سیرت صاحب هغه به د هغو باره کې بیا عبدالرحمن بشیر وایي وایي چې د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته بله د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر باجي نشي په طواف د بیت الله نو دغه خلک چې دي چې دا قصد یې کړی د حج او نیت یې کړی چې کاشکې ما سره پیسې وې کاشکې زه تللی وې بله یو صحابي په لار تېرېږي پیغمبر علیه السلام مبارک چې راغی لار کې یو غونډۍ ولیده یو ډېرې د شګو یا د ریګو ډېرې ولیده موږ تاسو غونډۍ ورته وایو زړه کې تېره شوه چې کاشکې دغه ټول غنم وې غله وې په اصطلاح موږ تاسو غنم ورته وایو بله هو او ټول مو په دې مسکینانو تقسیم کړی وې چې دغه رسول الله ورته وایي څه عمل دې کړی چې الله دا دومره ثواب در لیکلی که لکه هغه مخامخ غونډۍ هغه وی د خدای پیغمبر په لار را روانه وم غونډۍ مې چې ولیده وایي ما کاشکې دا غونډۍ ټوله غله وې بله او دا به ټول د خدای په لار کې مسکینانو ته ورکړی وي الله دا ثواب لیکلی دې وجه نه رسول الله مبارک فرمایي قصد المؤمن خیر من عمله یا نیت المؤمن خیر من عمله د مسلمان نیت چې دی د عمل نه بهتره دی ولې بهتره دی ځکه عمل چې دی کیدای شي په عمل کې ریا راشي نور عمل د ریا سره الله پاک ته منظور نه دی او په دې نیت کې خو هېڅ ریا نه راځي او دا خو نو پټه خبره ده پټه خبره دې وکړه نو جناب سیرت صاحب دلته دغه خلق چې نیت دی او تللی نه دي الله پاک مکمل اجر ورکوي خو د لیدلو خو بیا بیل کاري که نه چې دا وایي ګوري او طواف وکړي خو بیل کاري خداوند متعال زمونږ او ستاسې او د ټولو حجاجو نیتونه د الله د رضا لپاره وګرځوي دا د دې میږ نه موږ او تاسې ټولو حجاجو ته یو چې نیتونه صفا کوي نیتونه مو صفا کوي په دې نیت حج ته لاړ نه شي چې مالا بیا خلک حاجي صاحب وایي نیت به ستا خالص د الله رضا چې الله راضي شي او د الله د حج د الله د فریضونه یو فریضه ده دا ادا کوه او بیا پیغمبر د خدای فرمایي څوک چې په حج باندې قادر شي بیا حج ونه کړي دا په منافقت کې مړ کېږي دا کیسه کې مړ کېږي منافقت کې او پیغمبر صلی بل حدیث فرمایي امام سیوطي د حدیث نقل کړی دی وایي آخر زمانه کې به 3 قسمه خلک حج ته ځي څو قسمه 3 قسمه خلک یو به مالداره سرمایه‌داره خلک تجاران حج ته ځي یو به رؤسا حج ته ځي رئیسان صاحبان وزیران صاحبان د 2 یو به غریبان حج ته ځي د 3 بله وایي وزیران او دا غټ خلک به په دې خاطر حج کوي یو تفریح مې وشي ولا دفتر کې تنګ یم ډېر باندې وتی نه شم په حرم کې امن دی ټولنه کې محبوب شي کې امن دی که نه او ټولنه کې به محبوب شي اوس لیکم رئیس بیا به کې الحاج رئیس پلان که نه د که په دې نه لاړ رئیس مبارک رسول الله مبارک حدیث دی امام سیوطي نقل کړی دی قصائص کبرا کې چې دا خلک به په دې نه حج ته ځي رؤسا به په دې خاطر حج ته ځي چې تفریح وکړي زړه یې تنګ وي دویم اغنیا به په دې خاطر حج ته ځي تجاران چې هلته به لږ سر مړه واخلم که نه هلته 10,000 ارزانه دي او قیمتي شی دی
او سعودي عربستان ښایسته ستر دي هغه بیا څه کوم هلته بیا راونه خرڅوم بیا تجارت به هم پکې وکړم بله که نه دې تجارت کې حرج نشته تکلیف پکې نشته ګناه پکې نشته خو دا نیت سم کا نیت یې تجارت ته کړی نیت کې دې سم کا دا بیا ټول کارونه پکې کوه مشکل نشته او غربا به ځي سوال دپاره ویل مړه دلته به سعودي عربستان ته لاړ شي سیزن دی سیزن دی ولته بند دی بس تا نه به سوال کې ډېر خلک سوال دپاره ځي 3 قسمه خلک به حج ته ځي د دې به نه قبلېږي او شیطان وایي چې 3 اعلان هم شوي دي دا 2 خبرې خو حدیثو کې موږ تاسو لیدلې دي دا 3مه خبره زموږ یو استاد هغې کوله وایي ابراهیم علیه السلام چې په جبل بقبیس ودرېده که نه او یا په هغه تیږه ودرېد چې قدمونه یې پکې معلوم دي مقام ابراهیم چې ورته وایي غږ یې وکړ الله پاک ورته ته غږ وکړه رسول یې په ما دي که نه بله نو یو غږ وایي ابراهیم علیه السلام کړی دا زما ستا موضوع ځکه په دې کې ده چې دا همدا د حج ورځې دي که یو غږ ابراهیم علیه السلام کړی ابراهیم علیه السلام غږ چې د چا غوږونو ته ارواح اورېدلی دی کوم ارواح اورېدلی دی نو هغه ارواح چې دی هغه ارواحان هغه خدای پاک حج ته بوځي هغه انسان خدای حج ته بوځي بله و یو غږ چې جبریل علیه السلام کړی جبریل علیه السلام چې کوم غږ کړی دی هغه غږ چې چا اورېدلی هغلته وفات شي هغلته لاړ شي وفات شي هملته بس حج کې وفات شي احرام کې د هغې بیا بیل ثواب او یو وایي غږ شیطان علیه لعنت هم کړی دا هم بې غږه پاتې نه دی هر شي کې کار لري یو شیطان غږ کړی دی بلې وایي که څوک د شیطان په غږ باندې حج ته لاړ شي هغه چې راشي د دې په ځای چې نیک صالحه انسان شي جوړ انسان شي هغه بې هغې نه غټ خبیث جوړ شي د مسلمانانو منځ کې جنګونه د مسلمانانو منځ کې اختلافات هغه جن دی خلک بیت نه حج ته مه کوه هغه بیا پیغمبر علیه السلام د حاجي مبرور علامې 2 خو 3 ښودلې دي جناب سیرت صاحب پیغمبر علیه السلام نه صحابه پوښتنه وکړه چې د علامې د حج مبرور چې خدای پیغمبر فرمایي چې الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه هغه حج چې د الله په در کې قبول شي د هغې بل اجر نشته په غیر د جنت ده یعنی حتما به الله جنت ورکوي صحیح ده ښه دا مبرور بیا ورته دا مبرور نه څه نه معلومولی شو هغه وایي دا مبرور حج دی نه معلومیږي چې حاجي سخي شي حاجي څه شي سخي شي چې کله حاجي سخي شو په دې پوه شه چې د حاجي قبول دی اطعام الطعام وایي خلکو له ډوډۍ ورکول اوس به ډوډۍ ته ورکې زړه د خلکو چوي همداسې ده پیسې به ته مصرف کې خلک به خفه کېږي وایي که نه دا د دې خلکو بدبختي ده بلې نو پیغمبر د خدای اطعام الطعام افشاء السلام که نه او وطیب الکلام 3 علامې لري حج مبرور حج چې د چا قبولي خلکو له ډوډۍ ورکول یو سخي شي دویم هر مسلمان له السلام علیکم کینې ډکې نه که نه السلام علیکم سلام اچول او بل طیب الکلام نرمې خبرې پستې خبرې هر کله چې حاجي صاحب پستې خبرې کولې مخکې هغه تکلیف سختۍ نه تېر شوی و پوه شه چې حاجي قبول دی او که سختې خبرې کولې هماغسې جنګي و هماغسې سیمره باندې مفسد و هماغسې چې کارونه مخکې زنا هم کوله اوس هم زنا کوي مخکې شراب څکل اوس هم شراب څکي مخکې غلا کول اوس هم غلا کوي نو دا خبیث چې د حاجي قبول شوی دی دا د شیطان په شیطان انډیوال راغلی دا بیخي چې دی الله په دې د حج مقبول نه دی او دا په هغه چا کې راځي چې هلته وجي وي چې لبیک الله ورته وایي لا لبیک ځه ستا حج قبول نه دی حج ستا چې دی دا معذور دی هیڅ قبول نه دی الله زموږ د ټولو حاجر نیتونه سم کړي شیخ صاحب راځو زموږ او ستاسو خویندې ورونه ځوانان سپین ږیري مشران هر وخت کې پوښتنې کوي چې دغه مشکل مې دی کومه دعا وکړم دغه مشکل مې دی کومه دعا وکړم چا کورني مشکلات وي بیرونی مشکلات حل وي هغه وایي چې څه وکړم چا کورني مشکلات حل وي بیرونی مشکلات وي څه وکړم شیخ صاحب تاسو رڼا واچوله چې دغه مبارکې لس شپې ډېرې له فضیلتونو ډکې شپې دي د حاجیانو دپاره بیل فضیلت لري موږ او تاسو چې دلته یو نه یو تللي موږ او تاسو دپاره بیل فضیلت لري اجرونه نهایي ډېر دي په دغه شپو کې مسلمانانو دپاره د دعا د قبلېدو چانسونه څومره دي دعاګانې خو چې دی جناب سیرت صاحب خداوند متعالی اعلان کړی چې فدعوني استجب لکم ما نه دعاګانې غواړې زه یې قبلوم خدای پاک وایي زه یې قبلوم
نو چې الله وعده کړې چې زه دعا قبلوم او بیا په دغه ورځ شپو کې نو په دغه ورځ شپو کې خو ځکه قبلېږي چې یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ما له دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم چې دعا مې قبول شي دعا مې قبول شي هغه ورته وایي اتب مطعمک کن مستجاب الدعوات خپل طعام دې صحیح کا حلال رزق وګټه حلال رزق اخره حلال واغونده نه دعا به قبول شي نو دغه خلک چې هلته حج ته تلي یا دا خلک دلته په دې زموږ اساسي په ټولو مسلمانان چې په هیوادونو کې دي امریکا کې دي جرمني کې دي لندن کې دي په روس کې دي هر ځای کې مسلمانان الحمدلله شته هندوستان کې دي هر ځای کې دي پاکستان کې دي دا مسلمانان جناب سیرت صاحب چې دا روزي ونیسي او هر روزه الله پاک په یو کال باندې ساکي نو ګناه معاف نه شوه معاف شوه چې ګناه معاف شوه نو بیا الله تعالی سونه پورته کړي دوی نه قبلي هلته چې فاکثر فيه من التکبیر من التسبیح والتهلیل والتکبیر پیغمبر د خدای وایي په دې کې اذکار ډېر کوي اذکار چې خلک کوي نو کله یې کوي څه دپاره کوي وروسته حتما دعا کوي مونږ تاسو پیغمبر علیه السلام مبارک یو صحابي مونځ وکړ چې مونځ یې وکړ په تلوار روان شو په عجله روان شو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې یا صحابي مونځ خو دې وکړه کښېنه کښېنه یو وارې د الله تسبیح بیان کا د الله ذکر وکړه بیا په ما باندې درود شریف ووایه بیا دعا وکړه نو ستا دعا به قبوله شي سبحان الله نو چې دلته انسانان په دې ورځو کې تسبیح او تهلیل او لا اله الا الله اذکار ډېر وکړي روژې ونیسي او بیا الله ته دا جزیل لاسونه پورته کړي خو د ګناه هم معاف شو که نه نو الله پاک د پاک انسان ګناه څه کوي ډېر ژر قبلوي که نه نو دغه انسانان چې دې وخت کې دعا کوي خداوند متعال دعا قبلوي او دعا خو د مؤمن وسله ده الدعاء صلاح المؤمن الله پیغمبر د خدای وایي دعا د مؤمن وسله ده او بیا چې الله نه دعا غواړي مخلوق په غوښتلو باندې خفه کېږي لیکن خالق په غوښتلو باندې خوشحالي خبره سرچپه ده که یو چا له سیرت صاحب ورغلی یو غني سړی دی یو ځل نه دوه ځلې ورغلی یا درېیم ځل مړه 2000 روپۍ بندوي وایي نشته دی حاجي صاحب نشته دی نشته دی پلانکې سخي صاحب نشته دی پوه نه شوې ښه کور کې یي خو تاله دروغ وایي ښه پیسې ورسره یي خو تاله نه درکوي ولا مړه مخته شو څه شو مخته شو لیکن د الله پاک نظام بیا بل رقم دی الله پاک وایي څومره دعاګانې چې ما ته مانه غواړئ که نه حتی په حدیث کې 3 کاله تې دعا راغلې ده چې لاسونه پورته کړي او بېرته بیا مخ باندې کش کړي او بیا دعا وکړي او بیا دعا وکړي حتی 2 کاله تې راغلې ده که نه د خدای پیغمبر غوندې شخصیت لاسونه بیا پورته کړل حتی یرا بیاض ابطیه چې د خدای پیغمبر دومره الله ته محتاج ځان ګاڼه رسول الله مبارک دی د الله محبوب دی لیکن الله د لاسونه پورته کړل چې دا د تخرګونو سپینواله صاحب کرام موږ به ولید دا په ډېرې عاجزۍ دلالت کوي چې محمد رسول الله په ډېرې عاجزۍ باندې الله لاسونه پورته کول او بیا خپله فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم کنه وان الله حی کریم الله پاک همیشه ژوندی دی او ډېر سخي دی یستحي من عبده اذا رفع الیه یدیه ان یجعلهما صفرا یا ان یجعلهما خایبتین او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله پاک همیشه ژوندی دی ډېر سخي دی یستحي من عبده الله وایي نه ما د خپل بنده نه حیا راځي چې کله زما بنده ما ته لاسونه پورته کړي او زه یې خالي بوځم یو دربار ته چې ورشي د غني درباري او غني سخي وي حتما تا بې فایدې نه پرېږدي یو څه حتما درکوي صحیح ده او بیا چې د رب العالمین په دربار کې بیا په دې شپو ورځو کې دعا وکړي چې دا کومې د ذوالحجې مبارکې ورځې او شپې دي او په دې کې د عرفات ورځ ده د عرفات ورځ دعا حتما قبلېږي حتما قبلېږي نو هغه حاجي صاحبان چې مونږ دلته ولا فضایل بیانو او زمونږ دا فضایل واوري موږ د حج کې دعا کوي بل شی نشي کولی او چې موږ د دعا کوي هلته یو فرشته را مقرر کړې ده خداوند متعال یو فرشته مقرر کړې ده چې کوم مسلمان بظاهر الغیب پس شا بل مسلمان د دعا کوي
نو هغه وایي ولکه بمثله الله چې هغې له کومه دعا وي خدای دې دا ستا په حق کې قبوله کړي الله نو که غواړې حاجي صاحب مبارکه چې په حج ته تللی یا مدینه منوره کې یا کوم زیارت ته ځي بله اول ته دعاګانې کې امت مسلمان له دعا کوه د افغانستان خلکو ته دعا کوه که نه بله د مسلمانانو ته دعا کوه د افغانستان د اسلامي امارت ته چې امن یې راوستی قراري راوستی ده دا خلکو کې څومره امنیت دی الحمدلله جناب سیرت صاحب پرون مې اختطاف ګورې مردار مخکې هر سړی اختطاف ګورې اختطاف سړي تختوه لورګانې د خلکو تختوه بچیان د خلکو تختوه اوس الحمدلله څوک رب نشي والی دا د اسلامي نظام برکت دی دا د اسلامي امارت برکت دی دا زمونږ او ستاسو د دې برنامو برکت دی چې خلکو د دې دخوارو چې غلا مه کوئ ګناه لري که نه زنا مه کوئ ګناه لري شراب مه څښئ ګناه لري که نه د الله د مخلوق خدمت وکئ د الله د خلق سره شفقت وکئ د الله مخلوق باندې الخلق یعال الله مخلوق د الله ټبر دی الله ټبر نه لري خو پیغمبر د خدای وایي الخلق عیال الله مخلوق د الله ټبر دی فاحب الخلق الى الله بهترین د مخلوق نه الله پاک څوک دی من احب الى عیاله یا من احسن الى عیاله څوک د الله د بندګانو سره نیکي کوي د الله مخلوق سره نیکي کوي دا الله وایي مانا ډېر ګران دی نو دعا چې دا دعا دي د خلق موږ ته کوي او هره دعا قبلېږي هره دعا هېڅ رد کېږي نه پیغمبر د خدای وایي دعاګانې نه رد کېږي وایي تاسو عجله په دعا کې عجله مه کوئ تلوار مه کوئ تلوار دا معنا چې خو داسې دعا کوي چې هغه ممکن نه ده ته هغه ماته راکړه صحیح ده هغه دعا چې دا دعا مه کوه چې هغه ممکن نه ده هغه ته دعا هغه الله نه غواړي الله سره امکان لري چې درې کړي الله ته ممکنه ده ولیکن هغه ستا د شان سره مناسبه نه ده یا الله پاک دا دعا فوراً قبوله کړي یا دا دعا کې لږ تاخیر راشي لږ تاخیر لږ وروسته قبوله شي عجله مه کوه تاخیر حتما قبلېږي یا دغه دعا چې ده جناب سیرت صاحب یو بل مصیبت او غم په تا روان دی هغه ته پرې نه پوهېږي خو را روان دی خو ته چې الله نه دعا غواړې هغه مصیبت او غم تا نه بلې خوا ته بوځي او یا دا دعا په آخرت کې د ذخیره کې جمع کې د دې ثوابونه حتی په آخرت کې به مسلمان به بنده به راشي خداوند متعال دا ثوابونه چې د دعاګانې کړي دي لکه دا خلک چې وایي دعا مې نه قبلېږي او نه قبلېږي ته په څه خبره یې ته په څه خبره یې بیبي وروره مسلمانه خورې مسلمانې ته په دې خبره نه یې دعاګانې مه پرېږده دعاګانې کوه نو خداوند متعال آخرت کې د ذخیره کوي د ثوابونه یې ورکوي انسان به چې کاش کې په دنیا کې مې یوه دعا هم قبوله شوې نه وې خو دا ثوابونه چې اوس الله راکړی وې که نه وایي د طلب د کوتاهۍ نه هېره وکړه که هر څو د لار کوتاه د آی طالبه طلب به کې دعا به الله نه غواړي نور کارونه د رب العالمین دي حتما یې درکوي ډېره مننه جناب شیخ صاحب ډېره مننه الله دې په عمر کې برکت واچوه دا چې موضوع فراخه ده که څومره هم پرې وغږېږو خو خلاصه به نه شي ساعتونه او حتی میاشتې غواړي په همدې ځای به خپرونه پای ته ورسوو له تاسو مننه کور مو ودان او الله مو روغ جوړ عزتمن لره علیکم السلام الله مختاسو ته ټولو اوریدونکو ته آس کوم چې یو وارې پر رسول الله باندې درود ووایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وصلى الله على النبي الكريم قدمون لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ